بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة نن اوم درس ده او نننی درس کې به مونږه یو خبره کو او هغه دا چې ابرها چې کوم د یمن حکمرانو هغه کعبه باندې حمله کړې و او دا واقعه دي چې دا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش سال کال له او هغه ته نږدې واقعه ده. د دینه مخکې تیرې شوی سو واقعات چې دین هغه مونږه ورستو بیا بیانو او دا چونکې مونږه د یمن د حواله سره خبره شروع کړې و نو د ابرها دا خبره د هغه تسلسل له په دې وجه باندې دا اول ختمو بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نسب په باره کې خبره کو. دا واقعا چې ابرها په خانه کعبه باندې حمله کړې و د هغه په وجه باندې معجزاتی طور د هغه لخر الله پاک تبا کړو او دته شکست شو. دا واقعا 100% درست واقعا ده. هغه وجه دا چې قران مجید د دې ذکر کړی دی. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. او بعضی خلق او بعضی مورخین د دې سچای نه انکار کوي، خدا صرف او صرف د بغض او صرف د جهالت خبره ده. نور په دې خبره کې هیڅ قسم شک نشته. بعضی مغربي مورخین هم د دې خبرې اقرار کړی دی چې دا سی واقعا مخه تراغلی و. ابرها چې په کعبه باندې حمله کوله نو خالص سیاسی مقصد و، نور به کیسه نو سیوا د دینه چې ما کوم عبادتګاه جوړ کړی دی چې ال خلق راتله او پاره کې غرض داو چې خلق دې ترازی ځان سره به ډالۍ راوړي، ځان سره به مال راوړي، ځان سره به منخت راوړي او زما به پکې معاشي فائدې کی، زما د ملک به پکې معاشي فائدې کی، تجارت به سره جوړي. نو دا غي د لپاره ضروری دا غنل چې هغه مخکنه چې کوم مرکز دی د عبادت او د حج چې هغه مرکز تبا کی، چې هغه ختم کی. دا غي د لپاره لخرې راوستو د 70,000 کسانو او بعضی روایتو کې راځي چې 70,000 بار حال غټ لخر او دا لخر دي سوجدا په داسې وسله سره مسلح چې هغه وسله د هغه زماني د خلقو د مقابله نه و، خلق د هغه مقابله ته نشو ودرېدي. 14 هاتیانو په دې لخر کې او د ټولو نه کم مشر آتی شو نو داغه نوم محمود وبکی. هغه چې هغه هاتی بدلونه د نورو په ستل د تربیت کړی شو، دیوله تربیت ورکړی شو، ټریننګ ورته شو، دیو د جنگ لپاره په هر ځای باندې ورتل. دا د جنگ لپاره تیار اتیانو. د یمن نه چې د مکی لار معلومي نو دا ډېر ګران کار او په هغه زمانه کې کله جوړې لارې نه وي، روډونه نه وو، نقشې نه وي او هر طرف ته سارا او بیابانو، مکی نه غیر چا پیره سنو بیا. نو دا د لارې د معلومولو لپاره دی ابرها دې شکار کاو. په لار کې چې بکله عرب قبیله د دې خبرې نه خبرې دی چې د سړی د مکی د پاد خانه کعبه د وړاندولو لپاره روان دي، نو هغه به ته مقابله تراوتل. هغه به د خپل
قومي غیرت مظاهره کوله مقابله به کول اگر چې دا په دې خبره پوج مقابله نشو کوله خو دې سړي د مقابله کوشش وکاو نو د چې به د چا سره جنگ وکړو پای کې به کسان ونیول هغه قیدیان نو ودا کار غستو چې دوس برات لار خای قیدیان میدان سره ګرځول هغه قیدیان میدان سره روان کړو د قبیلو سرداران بګم روان کړو لکه یو بګی زو نفرو دا په اهل یمن کې کوم عرب قبایل جون پای کې ټول نه عزتمن سره یو فقې نوفیل ابن حبیب هغه سره چې کله جنگ وشو او د ماتیو خړه نو ابرهه دې قتلاو هغه ته ما ولې قتلې قتلول ته څه فائدې نشته او ما ځان سره بوز زبدي لار به ته خیمه نو دې را روان دا قیدیان چې وسرو دا سره د قشان د قیدیانو په حیثیت باندې را روان چې کله دی طائف تر ورسېدو بنو سقیف و د مخه تراوتو او بنو سقیف د ټولو نه زیات د بهمیتۍ او د بغیرتۍ کار کړه بنو سقیف په دسه مستاسر سکار نشته خانه کعبه ورانه نو خیر دی ورانه وا والد زمونږ د بابا بوت ته لاتو د لات بوت دی دا زمونږ بوت ته نو کوته خانه کعبه ورانه نو دی بوت ته بسنه وای زمونږ سره ودا معاهده وکي چې دی بوت ته بسنه وای نور خانه کعبه کو نه نو خیر دی او مسعود ثقفی یو سردارو د بنو ثقیف هغه وته یو سړی د لارې خودلو د پاره ورکو چې داغه سړی نوم ابو رغال یا ابو رغال دی او دا سړی د دې لخر راهنمایي وکړه د مکی پورې او د عربو په نسبت دا سړی د ټول نه زیات مبغوث سړی خلقو به د سره ډیر زیات نفرت کاو بیا دې واقع نه ورسته تر دې پورې چې دا سړی په دقیق سفر کې مړ دی د مینا سره په خوا کې المغمس نومې ځای دی باغ ځای کې مړ دی او باغ ځای کې چې مړ شو الته خخړې شوی دی عربو به د قبر لبراتلو د قبر به په کانو وشتو په ګټو به د قبر وشتو دې لپاره چې دو غداری کړي د عربو سره چې د ابرهه د لخر راهنمایي کوله دې چې دغه ځای ته راورسېد مکی والو ته پیغام ولېږو زه راغلی ما ستاسو سره د جنگ د پاره نه یم راغلی دا کعبه ورانو ما که تاسو جنگ نه کوئ تاسو ته سلام او خپل څوک مشر تاسو راولېږئ چې زما سره خبرې وکړي نو د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح عبدالمطلب هغه په دغه زمانه کې د قریشو سردارو قریشو مخاوري سړیو دی راغی او د ابرهه سره میلاویدل آسان کار نه او په هر سړی براغه جو میلاو شو نړمبه د هغه کس سره په قیدیانو کې چې یو سړی او زو نفر داغه سره ملاقات کو هغه او پیجندو هغه سره خبرې وکړي هغه ته بیا یو کس خو اونیس نومي دا سړی وتا د ابرهه سره ملاقات ته بوزي ابرهه ملاقات لا عبدالمطلب لا ابرهه ځان سره تخت موړو چې بکم ځای کې پړاو واچ او تخت به ولګو قانونونه به ولګول او خلق چې براتلو او په قالین باندې ناس و دی او بر په تخت باندې ناس کله چې عبدالمطلب صاحب راغی ډېر زیات بارو بسړو الله به ګل روب ور کړو روبناک چې دی راغی ابرهه باندې روب راغی هغه دنه متاثر شو ډېر زیات او دا وخت چې دا سره ځان سره بر په تخت باندې ځان سره په خپل کېنو بعض روایتو کې دا سره راځي ځان سره په تخت باندې کېنو اوره خبره ده چې په تخت باندې کېنو نه او په خپل راکو شو د سره یو د په قالین باندې کېنو هغه خبره او توکړه عزت سي په دې اراده باندې استاد څه حال له سوای او ته زما خو مطالبه ده چې ما زما 200 خان ستاسو لخر رانی ولې 200 خان تاسو چې راتلئ نو زما
200 اوخانو هغه سره دل او استاد د لخر رانیولې دي نو ما ته هغه واپس ابرها هغه ټول روب چې پر راغله هغه ټول روب ختم شو هغه ته ما ډېر غټ روب ناک سړی ګڼلې ما هوښ ته به چرته ډېر ناکاره خبرې وکړې ډېر تیز خبرې وکړې ما به وایره ته دې خبره وکړه چې لکه هغه خو ډېر لاندې خبره دی وکړه صرف تاسو روز دوخانو غم دی هغه عبدالمطلب وته د وخانو مالک زما داغي فکر زکوم ته چې د کم کور په تکل راغله نو هغه کور مالک شته ابد هغه اور کوي دته وخان واپس کړی شو ابرها ته خوف پراغه یره پراله او وخته چې وس واپس تلې وې او بیا تلل پدې کې و د بدنامي ډېر غټه ښکاري اوس دومره راغلی ما او به زما واپس نو بیا هغه خپل خبره واپس کړه هغه یې را دبا وکړه عبدالمطلب چې کله واپس راغی خلکو ته وی ټول د شکارو کوي چې د مکی نه وځي داخله خو راغلي دي د پاره دی او دی باندې بخامخه الله رب عزت به د خپل کور حفاظت کوي او تاسو وځي د مکی نه اسینا لخر والا چرتا تاسو نقصان وکي زنانو ته چرته نقصان ونه رسي ماشومان ته نقصان ونه رسي دې لپاره تاسو زې غرونو ته وخیږي د مکی خلق د مکی نه وته او دې خلقو د کعبه د ورانولو د پاره د اتیانو لخر مخه ته کو اتیان مخه ته کړو او هغه روانول کوم چې د ټولو نه مشراتیو هغه عجیبه کار شروع کو چې کله به د نوفل ابن حبیب چې و د دې سره چې دا کم د عربو هغه سردار راغلو دیو چې قید کړو هغه راغی دی هتی ته بغوت کې خبر وکړه پځای کې نه وره پانسي یا واپس لاړ شه دا د الله خار دی بلد الحرام دی تبا بشي ختم بشي نو دغه اتی چې دی چې وکړه مکی ته به علماء کو دی په ځای نه قبل طرف ته مکه او یمن طرف ته مکه او شام طرف ته هر طرف ته چې مکه نو دی په منډه روان شو په منډه بدلو او چې کله بوله مکی طرف ته مکه په سومبو باندې وو په کجو تبرګو باندې وو او اتی مخې ته تلونه چې کله دغه نه مایوس شو یوس دا پوجیان روان شي د دې پوجیانو حرکت کول او په دې کې د الله رب عزت د طرف نه عذاب راغی عذاب سو مرغی وی د سیل په شکل کې مرغی د اوبو د طرف نه د سمندر د طرف نه رالی او د هرې مرغی سره به درې کاڼي دا کاڼي دي چې کاڼي څنګه چې پاخه کړی شوي کاڼي ټیکري غوندي چې هم پکې ګټه وه او هم پکې خاوره وه داسې په جوړ کړی شي داسې غوندې ښکارېدل دغه درې واړه کاڼي چې دي هغه یو به په مکوخه کې نیولی او دوه په پنجو کې او د دغې کاڼو دا تاثیر و چې په کم سړي باندې به ولګېد چې په سر به ولګېد نو لاندې به تووتو چې لاندې به تووتو نو دا ټول بدن به ورسره وسېزو نو دنه به هیڅ شی هم نه پاتې کېدو هیڅ به نه پاتې کېدو لکه داسې به ختم شو چې د خښولو دپاره به څه پاتې نه و قرآن شریف که عصف مأکول داسې بوس چې هغه خوړلی شي څاروی بوس وخوري او جوی خرابې کي ختمې کي او بیا توکي نو دغه حالت د دې جوړ شو داسې جوړ شو چې جسمونه یې پاتې نه شو په لخکر کې د اکثریت فوجونو دغه انجام شو بعضې پکې داسې چې هغوی دې په دې عذاب باندې وخو لګېدل خو د عبرت دپاره پرېښودل شو معذوره پاتې شو هغوی به وروستو بیا په مکه کې به یې پکې سوال کوه سوال لپاره به ناستو ځای په ځای او د هغوی د هغې شکل او هیئت نه به خلقو عبرت اخیستو
او د ابرها سره داسې د عبرت کارو شو چې ابرها هم د دغه گزار ښکار شو خو دې پورا ختم شوی نو پورا ختم شوی نو په د باندې دې اثر دي شو چې د دبا یو اندام ارتاویدو یو اندام به کټ کېدو نو د زر پوجونو ته ما ورسوي یمن ته ما ورسوي صنعا ته ما واپس ورسوي الته به سم شم نو دی روان کو بمنډه باندې چې بلار باندې با څومره عربو قبیلو سره د جنگونه کړو هغه باندې به تیرېدو او په خوشاله ده الله رب عزت ته خوله او زده د زوري هغه قتل کړو هغه ماته ولا ور کړو هغه هراو کړو نو دې دغه شان ذلیل دغه په مخ کې تیراو دغه شان ذلیل او تر دې پورې چې کله یمن ته ورسېدو د دې پاتې لکه چې چرګوړي په شان پاتې شو نه به پوزه نه به سترګې نه به وګونو هیڅ شی به نه اول ته بیا د قشان مردار نو دا اگر چې د الله عذاب خلق باندې راغی خلق ولیدو خدای باوجود د خپل خبرې نه اوریدل نه ایمان نه راوړو ایمان نه دې نصیب شوه بعض خلق دي چې ناشنا خبر وینو کرامت وینو معجزه وینو نو بیا به سم شو بیا د سمیدو دا هغه سړی د سمیدو امکاني چې بچا کې انابتي د الله رب العزت تلاش او د الله رب العزت طلب پکینو الو هغه سړی بچی او دا واقعیت شدا د دې واقعیاتونه د نن سبا په جنگونو کې د جهازونو تصور راغلی چې دغه کم مجازونه دي یا ډرونز دي د څومره ارسه د دې تصور د دقه مرغونه راغلی دی چې دغه مرغې د برینه هغه به دغه کان راوستل په شان د بمونو او هغه به خلق دلکاو نو دغه شان د نن سبا د زمانه د جهازونه جوړ شي نو په دغه تصور باندې جوړ شي او دا خلق چونکې دي ته خو لار معلومه نه و چې کله به دا آفت راغی نو سوچا یو طرف ته مخ کوچا بل طرف ته ومنډه پتیخته هغه کم نوفل ابن حبیب شو هغه ته یې زمونږ اوس مدد وکړه مونږ ته لار خو مونږ اوس بو باسه دي نه هغه ته وې نو اوس بسنګ تخته د الله په ګیره کې راغلی او الله در پسې دی نو د الله نه بچرته وتخته اين المفر د تیغ تلار کم دی دا ول اله الطالب الله پتا سو پسې دی او والاشرم المغلوب غیر غالب او کم اشرم هغه بوډه سره مغلوب دی غالب نه دی نو ابراهیم دغه شان به مراد واپس لاړو فوجونه تباشو او اکثریت معذور شو کڼ کپر شو چې کله ابراهیم بیا هلاک شو داغه نو ورستو داغه زوی یکسم بادشاہ شو بیا داغه نو ورستو مسروق څه زمانه دی دواړه وو د دې مسروق حکومت کې بیا د دغه یمنیانو یو سړیو سیف ابن ذی یزن دا د دې سړی سره په دې باندې دا خبره ډیره ګرانه و چې دا خلق د حبشین راغلي دی په مونږ باندې حکومت کوي او زمونږ نه ملک غصه نو د دې خبرې کوشش شروع کړ چې د دې حبشیانو نه خپل حکومت واپس واخلي د خپل ملک د حکومت ته واپس واخلي نو رومبه لاړو د رومیانو نه مدد طلب کو رومیانو انکار وکول رومیانو عیسایانو حبشي والو عیسایانو دا یو بل ملګریو نو هغه موږ د خپل ملګرو خلاف ستا مدد نشو کولای بیا دا کوشش شروع کو چې د فارسیانو نه د ایرانیانو نه د کسرا نه مدد واخلي کسرا په هغه وخت کې د بادشاہانو نوشیروانو د نوشیروان نه مدد واخلي التدتلو ترتیب جوړ کو په ایران کې یو یمنی مشهور سړی نعمان نومي داغه سره ملاقات کو او د کسرا سره د ملاقات امکان نو کسرا سره وسوک ملاوي دي نه شو کسرا به دي شکار کو دی بادشاہ چې په سوخ کې به د خلقو د دیدار د پاره ځان راوباسو د محل نه به قتل محل د خلقو قتل او
د دې لپاره یو غټ تاج و دې تاج او چې باب ډیر شو کسانو په یو ځای وشتولې دې غټ تاج جوړ کړ نو چې خلقو ملاقات لبه راوځو هغه دې ته خلقو بده د نږدې لیدو نه چې دا تاج د پسر دی وګنه هغه تاج ته بر زنجیر وټ کړو نو هغه زنجیر باندې به هغه راټینګ کړو دلته خلقو د لر نه دا کته چې دا سړی د دومره غټ تاج پسر کړ ډیر درونو نو هغه بده دینه پروب کړاتلو او چې کله به دې راخاره شو ولته با د خلقو کته دي ټول خلق به د سجده پرې وته خلقو به سجده کوي نو دا سړی به کې ولاړ دی دا نومان به کوم دی او دغه سیف ابن زیزن په کې هم دی کسرا چې قتل لسی نو ټول خلق په سجده شو هغه نومان هم په سجده شو دی او سیف چې دی نو سیف دې ولاړ دی سیف سجده نه کړی نو ده حیران شو دا به څنګه سره دی یوازې دې ولاړ دی نو ټول خلکو سجده کړی دی به دې ولاړ دی دی راولای نو چې هغه راوسو ودا ولی دا ولی سجده نه هغه زما باندې دومره غمونه دي چې زه په ځان نیم پوښه زه به دې غم کېما دې په فکر او په سوچونو کېما چې زه په ځان نه واستم فکر او سوچ سره فکر او سوچ مې دا چې په ملک باندې را باندې نور خلک قابض دي او زوام چې دا ملک مې دا غوینه واغسته نو داغه د پاره فکرمند یم نو زم دې خبره ته ما ډو خیال نه چې خلق سجده کوي او د سجده کول غواړي دې خبره باندې ډو پوهیدم نه اور هغه دې د پاره مجدا زما مدد وکړي چې ما سره دې پوجونه مال سره کړي چې زه دغه خلقو خلاف جنگ وکم کسرا اجلاس راوغختو د وزیرانو وسه چلو کو زمونږ د دشمنانو سره لانجه ده هغه وی دي شکار دی پردې سړی دی او پردې ملک ته ځان لا کار نه ګورو د رومیانو دشمنی نه اخلو او د دله پوجیان نه ورکو چې ځان خپل پوجیان نه خرابو چې پوجیان به د بل نور خلقو لپاره قتلو او هغه به جنگ ته مخامخ کو و دې شکارو کده د مقصد دی چې پیسې مېسې وغواړي جو پیسې ورو داغه زمانه چې داغه څه کوم کرنسی او داغه لزره هغه ور ورکړو او دا پوجون نه شم درکړې په دې باندې دلته چلو کړو ځه هغه چې وسنګ راو ته بار په دې لار باندې چې بسو کوله مخله ورته جو پیسې ورکړو ار سره ټول پیسې وېشل خلک زر راځي چې راته زړه بار ټول پیسې وېشل بیا راواله دا ولي دا د پیسو قدر ونه کو هغه یې په پیسو سره کوم دغه دې په پیسو د راغله موږ پیسو نه راغله په دې پیسو زما سکی ما غو دې راغله مې چې ته زما مدد وکي نو بیا کسراوی دې سړي سره مدد کول غواړي به د لار راو باسل شي په د حکومت په جیلونو کې څومره قیدیانو ناکار خلق بیکار خلق یا مجرمان او قتلونه کړو او چا پسکه او څوک پسکه ټول قیدیان راو باسل او پاغي باندې یو ایرانی سړی هغه مشر کو او دې ځان سره بوزه دې بوصل او د مسروق سره جنگ کو مسروق قتل کړی شو او د په یمن باندې د حبشیانو حکومت ختم شو اریات او ابرها یکسم او مسروق د سلور حکمرانان په د حبشي پاتې شو دا لاړو ختم شو دین ورسته بیا د کسرا حکومت شروع او کسرا چې کم کسان لومبه راغله کم لیډر چې مخکې دغه خورزاد نومه خورزاد هغه بیا مړ شو داغه نو ورسته سنور لاړو په اخره کې کسرا د دې خلقونه خفه شو او دغه خلق معزول کړو داغي نه حکومت واغستو یو بل سړی ولې ګو داغه نوم بازانو او دا بازان چې د کسرا والی دغه یمن دته الله پاک ایمان نصیب کړو د بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړ او د خبره به ان شاء الله بیا ورسته وکي پس وخت راځي نو دا د ابرها په کعبه باندې د حمله کول او بیا په یمن کې د کسرا د حکومت راتلو مختصر حالو سبانه به ان شاء الله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نسب مبارک خبره شروع کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت مبارک په دې ځای کې یو خبره ده چې دا کم کال چې و دا واقعا دې ته نږدې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت شوه دی کله شوه دی
په دې کال کې شوی دی، په دغه میاشت کې شوی دی، په دغه ورځ باندې شوی دی. د دې خبرې یقیني خبره او یقیني حال چاته معلومه نه دی. او دا غي وجه دا ده چې په اسلام کې د پیدایش د ورځې څه حیثیت نشته. دا شان په عربو کې هم د دې څه حیثیت نه. او د اسلامي څومره مشهور شخصیت چې به زیات تر داوی د ولادت حال معلوم نه کال کو چرته معلومه کال معلومه او داوی د وفات خبره معلومه اکثر وفات شوی د پدې باندې. نن سبا چې په مسلمانانو کې د برډیز دا او د سالګرو دا کار راوته دی دا بالکل د غیر تصور دی د نصاراو او د عیسایانو تصور دی پاغي کې دا کار دی. په مسلمانانو کې د دې خبره صحیح حیثیت او څه قدر نشته. دا بالکل دا غوي خبره ده او بالکل ناجایز ده. د دې خبره مناول اس قسم په اسلام کې گنجائش نشته. دین ځان ساتل پکار دي. اب ان شاء الله دین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله تعالى على خير